بسم الله الرحمن الرحیم. نوی درس ته ښه راغلاست. غواړم چې د ټیبل پاتینۍ برخه تاسو ته تشریح کړم. د ټیبل ډیزاین مو وویل، لیاوټ به یې نن ولولو. په ډیزاین کې یو څو خبرې وې چې یو د ټکس افیکټ صحیح ده، دا 3D روټیشن، د بیبل، د ټرانسفورم ده. دا په ټیبل کې نه عملي کېږي، خو که تاسو ساده خط ولرئ په هغه کې عملي کېږي. تاسو دا یو خط د ما سره زه راځم دلته را بشم دلته، دا بیبل ده، دا حالتونه کې تاسو خط کې تغیرات راولي. بل مهمه شی ده د ټرانسفورمیشن ده، ټرانسفورم ده. دا تاسو که کوم لوګو جوړوئ، لوحه جوړوئ، څه شی جوړوئ، دغه لپاره دا ډېر ضرور ده. بل د آوټلاین برخه ده. تاسو دا خطه چې وینئ چې دا سره خطه سي ده، دغه برخه ته آوټلاین وایي. زه به ښه رنګ یې نور هم سور کړم. تاسو دا سرې خط ته آوټلاین وایي. دا منځ یې د ټکس فیل په واسطه کېږي. کله چې زه رنګ ورکړم تاسو وینئ چې منځ یې رنګ ورکول کېږي، آوټلاین یې پاتې کېږي. اوس به راسو بېرته ټیبل ته. ټیبل ډیزاین مو لوستی و، لیاوټ ته به راشو. دلته لیکلي سلیکټ ټیبل مکمل ټیبل انتخابېږي. زه راځم دلته سلیکټ ټیبل، ټول ټیبل انتخاب شو. ځکه دلته راشم رو کالم خو تاسو اوس پوهېږي. کله چې سلیکټ کالم ولیکم دا کالم انتخاب شو. کله چې کوم رو کې ستاسو یې هماغه انتخابېږي. سلیکټ رو هماغه رو انتخاب شو. بل ویو ګریډ لاینز. زه راځم بیرته ډیزاین ته، نو بوردرز انتخابوم. بوردرز یې نو کوي، ټول ټیبل به انتخاب کړم او بوردرز یې نو بوردرز. اوس یې بوردرز له منځه ولاړو. اوس تاسو راشئ لیاوټ ته، ګریډ لاینز هم له منځه ووسئ. تاسو وینئ چې هماغه خط چې مخکې وي هماغه ګریډ لاین وي. که غواړئ چې ګریډ لاین بیا راشي پکې، دا اوکې کړئ. بل ډیلیټ ده. ټول ټیبل پاکوئ لکه هماغه سلیکټ غوندې. یو رو پاکوئ، ټول هر شی چې پاکوئ هماغه انتخاب کړئ. که غواړئ چې یو کالم پاک کړئ، دغه آی ډي برخه صحیح ده. تاسو وینئ چې آی ډي له منځه ولاړ، کنټرول زیډ ووهئ بیرته راځي. که غواړئ چې یو رو له منځه ووسئ، مثلا زه د اول رو له منځه وړم، تاسو وینئ چې ما کالم انتخاب کړی و، ډیلیټ رو وهم، رو له منځه ولاړ. که غواړئ چې ټول ټیبل پاک شي بیا دا ووهئ، ټول ټیبل به پاک شي. بل انزرټ ابوف ده. مثلا تاسو د خانې کې هم زه له دې پورته یو رو غواړم چې انزرټ شي. تاسو وینئ چې دلته یو رو انزرټ شو. که غواړئ چې لاندې انزرټ شي، مثلا دا زه انتخاب کړئ، دې لاندې زه وایم چې راشي، تاسو راشئ دلته انزرټ بلو. که غواړئ کالم اضافه شي بیا دا انتخاب کړئ. څومره چې تاسو غواړئ هماغه دلته یو خانه انتخاب کړئ، بیا یو اضافه شي. که غواړئ چې د بل طرف ته راشي بیا دا انتخاب کړئ. بل مرج سیل ده. تاسو غواړئ چې دوه خانې یو ځای کړئ بیا مرج یې کړئ. زه به راشم اول بوردرز ورکړم چې سم معلوم شي. بوردرز یې آل بوردرز، ټول ټیبل به انتخاب کړم، آل بوردرز. کله چې اوس راشم دلته مرج سیل، زه بعضې وخت ضرورت کېږي د عنوان په خاطر، لا د یو موضوع په خاطر تاسو کولی شئ چې دوه خانې هم یو ځای کړئ. مرج سیل ووهئ. تاسو وینئ چې دا خانه یو ځای شوه. مثلا دلته آی ډي نه لیکم، دلته لیکم کورس انفارمیشن. لا یو بل ارتس د معلومات چې تاسو لیکئ هغه دلته ولیکئ. دوه خانې ما یو ځای کړئ. که غواړئ چې بیرته یې تقسیم کړئ، راشئ دلته نمبر اف کالم، څو کالمه تقسیم سي، څو رو ولري، دا انتخاب کړئ. تاسو وینئ چې هماغه خانه بیرته په 200 تقسیم شوه. بل هیټ یې ده چې څومره وي، زیاتوئ کموئ. که ډسټریبیوټډ رو انتخاب کړئ ټول مساوي کېږي. بل د کالمو اندازه ده چې څومره وي. کله چې ډسټریبیوټډ انتخاب کړئ په مساوي اندازه چې نور ټول په یوه اندازه تقسیمیږي. بل د خط الایمنټ ده. زه به بیرته شاته ولاړ شم چې خط یې راشي ټول. دا د آی ډي او نیم برخه راغله. زه به دلته دا الایمنټ تاسو مخکې هم لوستی و، تاسو وینئ چې خط په کوم حالت کې راشي. دا د خط د جګوالي او ټیټوالي په خاطر ده. کله چې د کالم د رو اندازه زیاته وي، تاسو راشئ اندازه زیاته کړئ، بیا دا تاسو وینئ چې تاسو خط غواړئ چې کوم ځای کې راولئ. بل دا د انګلیسي او د پښتو په خاطر ده. دا مخکې هم لوستی و چې کوم طرف راشي. ټکس ډایرکشن ده.
بعضې وخت دلته شماره له یو څه شی لیکي، تاسو غواړئ چې هغه په بل حالت کې راسي، بیا دا انتخاب کړئ. بل سیل مارجن ده چې د خط او د رو ترمنځ څومره فاصله وي، د خط او د ټیبل د بوردر ترمنځ څومره فاصله وي، هماغه انتخاب کړئ. تاسو یې کمه وي، زیاته وي، هېڅ نه وي، تاسو وینئ چې هېڅ فاصله نشته. که غواړئ چې لږ وي، هر څومره چې مو خوښه وي هماغه انتخاب کړئ. بل هیټ یې څومره وي، ویټ یې څومره وي، د رو کلاک اسپیکټ ریشیو انتخاب کړئ. بیا دا د رو کله چې تاسو برې ډېروئ اوږدوالی خپله ډېرېږي ورسره، یو تناسب پیدا کېږي. که په یو کې تغیرات راولئ دواړو کې راځي، که دا لرې کوئ په یو کې تغیرات راولئ په بل کې تغیرات نه راځي. بل هغه برینګ فوروارډ، بیکوارډ، سلیکشن پین، الاین، دا ټول مو لوستي وو. تاسو یې بیا هم تکرار کړئ. کله چې څو شکلونه ولرئ، لاندې خط ولرئ، بیا دا سین فوروارډ، بیکوارډ، سلیکشن پین ټول شیان تاسو لپاره کار کوي. کله چې څو شکلونه ولرئ، کولی شئ چې یو ځای کړئ، څو ټیبلونه هم یو ځای کولی شئ، ګروپ کولی هم شئ. دا برخه تاسو په ابجکټو کې لوستي وه، تاسو اوس ځان سره دا کار کړئ. نور درس به انشاءالله سبا تاسو ته اپلوډ کړم. له توجه نه مننه.